ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره له منځګړیتوب لاس واخیست. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج وصل دی. مارج صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر ښه. له هغو څو پړاو مذاکرات وروسته چې بې پایلې پای ته ورسېد په دوحه، استانبول او دغه راز ریاض کې، ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره له منځګړیتوب لاس واخیست. څنګه یې ارزوئ؟ مننه. لومړی تاسو حقیقي همکاران ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، که چیرې ترکیه ده، که قطر ده، که پاکستان ده، منځګړیتوب کوي، دا ټول یوه پروژه وه. اصل کې د پاکستان حملې او مداخلې او دغه وضعیت جوړول دا یو غربي پروژه وه، دوی ته ورکړل سوې وه چې دا سیمه بې ثباته کړي او د زمینه مسایل ده کې مثلا د امریکا او یا خپله مستقیم رابطه کې یا غیر مستقیم د پاکستان په تور یا د بل دلته راسي افغانستان ته تر باګرامه ځان ورسي او له هغه طریقه مرکزي اسیا ته لاړ شي. دا یو برنامه وه، یا دلته تروریستي ډلې مختلف راولي، مطلب د بې ثباتۍ وه. داسې دا پروژه هڅه کېدله چې پاکستان واخلي، نو بنا پاکستان په دې کامیاب شو. داسې کوششونه وشول چې مثلا قطر کې دا خبرې وشي، بیرته لاړ شي ترکیې ته لاړ شي او څه وځنډول شي، وخت کشي وشي، ځکه نور مشکلات ګورئ پاکستان حملې کولې ډېر شدیدا په دې کې روان و. مارموز لږ شاته سوال کې دا د وینزویلا او د نورو سیمو مشکلات پیدا شول او څو وخته چوپ ده او دا سره اوس رواني جګړه او لفظي جګړې کوي. اما تاسو متيقنه چې بیا هم کله چې دې خواته پام سي او بیا هدایت ورکړل سي دی بیا راځي په افغانستان باندې بیا حملې کوي، تر هغه چې دلته د اهداف د غربي نړۍ سره وي. او داسې خپله بیا پاکستان کوشش کوي چې د جګړې دروازه ځان ته خلاصه کړي، په دې چې په جګړه کې د منفیت ته ګټې دي، پیسې اخلي، دا یو سل څو میلیارده قرضدار ده، قرضونه خپل خلاصوي، په دې معیشت کوي. نو بنان ترکیه خو په دې لوب باندې پوهېږي، هڅه یې وکړله که دا ماموریت دی واخلي او ګټه پکې وکړي. په همکله چې ول داسې رویه داسې وه چې نه دا ماموریت به د امریکا واخلي، قطر هم شاته څه او ترکیه هم نور نه غوښتل چې مثلا په دې مسله کې ځان وړاندې کړي او خپل هغه تاریخي اړیکې سره افغانستان سره لري هغه خرابې کړي. د ترکیې څه کومه ګټه نه وي په کوم کار کې، هغه بیا نه ترسره کړي. او ترکیه معمولا د په اصطلاح د بهرنیانو چې توی ډبل گیم داسې لوبه کوي، هم له غرب سره اړیکه ساتي او هغوی سره ډېر نږدې ده، او هم له شرقي بلاک روسیې او دوی سره، ځکه ترکیه خو یو تاریخي هېواد ده او یو وخت یو امپراتور تېر شوی و. د هغه لپاره په دې وړو مسلو کې چې ګټه نه وي ځان نه ډېر ګډوي. نو بنا دا پروژه دوی خوښه کړله چې بېرته لاړ شي. اولني اعلان یې په همدې باندې وکړ چې یو خو پاکستان مطمئن شي چې ډېر زیات منډې ولې امریکا ته دې خواته چې دا پروژه دوی نه لاړ نه شي، او بل په ضمن کې اعلان یې وکړ چې اړیکې هم له افغانستان سره خراب دي چې د سیمې هېوادو ته یې ډاډ اطمینان ورکړي. دا وجه وه چې هغوی شاته شول دې پرېلام. ښه مارج صاحب، که وګورو په دغه څو پړاو مذاکراتو کې چې ترسره شول، حتی پاکستان د مذاکراتو له میز څخه یې پلاوی ولاړ او بیرته راوګرځول شو. دغه راز د همدغو مذاکراتو په جریان کې پر افغانستان باندې بریدونه هم ترسره شول، اوربند هم نقض شو. په یو ډول که ورته له دې زاویې ګورو، دغه مذاکراتو کې هغه بې باوري رامنځته کول دي. فکر کوئ که دغه مذاکرات سمبولیک و، نمایشي و، نو بیا د دغو مذاکراتو رامنځته کېدل په څه معنا و؟ فکر کوئ چې بالاخره به د مذاکراتو پرته فکر کوئ چې جګړه به یې لاره اوسي، او که څنګه که ډیپلوماسي لاره وي خو مذاکرات خو بې پایلې پای ته رسېدلي؟ ګورئ، که څه هم تاسو غږ ما سوا نه اورېده، خو زه فکر کوم په سوال پوه شوم. اصل خبره دا ده چې دلته لوبې دي، دا او په دنیاړۍ کې ګورو موږ تاسو یو رواني جګړه ډېره زیاته روانه ده، او رواني جګړه ډېره خطرناک هم ده نسبت له فزیکي جګړې. فزیکي جګړه کې خو برخلیک سازه ده، مثلا یا به سړی وژل کېږي، یا به مغلوب کېږي، یا به غالب کېږي. نو رواني جګړې تاسو ګورئ ډېر زیات نو تاسې په فعلي حالت چې ګورو پاکستان 6 لکه پوځ لرم او اتم لرم او مدرنې وسلې او دا او دا، اما د 3,000 یا 4,000 یا 15,000 ټي ټي پي په مقابل کې بیا روحي جګړه د دومره دا پورته کې حتی په واقعي ډول د خپل پوځ مورال هم ضعیف کړی ده. دراله کې داسې خو نه ده، دوی خو دا ټي ټي پي خپله د آیسا او د پاکستان د کنټرول لاندې ده، په هر صورت باندې رویه تحصیل لري
اوس مثلا یو وخت کې دغه روحیه ماته سوله په جمهوریت وخت کې 3.5 لکه پوځ مثلا یو دم مات د امارت اسلامي طالبان سره مقدار دومره ډېر نه و بارم چې روحیه ماته سوله خط مات سو ذهنیت خراب سو کړي که چیرې لازرم جګړه کړې وای جګړې دوام کاوه خو خو چې به نه سو په صورت نه معنا دا ده چې په نړۍ کې دا مسله سته بنان پاکستان اوس لفظي خبري او د روحي جګړې ته مخ کړی ده اما فزیکی جګړه بیا هم کې ځکه پاکستان په دې اطمینان نه ده چې دی به له ګاونډ سره اړیکې وساتي یا دی به یو مملکت چې بقا ولري یا به اعتبار پیدا کړي د خپل نسل لپاره دا پیسې د جعلي موقت پروژې مملکت ده دلته جوړ شوی دی له دوه خاورو نه د افغانستان او د هندوستان له خاورو نه همدې لپاره دی په دې مطمئن یم چې دا خاوره بیرته خپل صاحبانو ته ورځي ځکه تاسو ګورئ په بلوچستان او پښتونستان په دې سیمه کې ډېر آبادي کار دا نه کوي ډېر زیات دا نه هغه پنجابیان خپل پنجاب سره د واګاله بندر نه تګ ورتګ دا مسایل لري نو بنا دا یو جګړه ده چې مثلا پروژه ده دا ورکړ شوی د عبد الله لپاره سیمه نارام کله چې سیمه نارام وي او هیواد کې نارامي او ګډوډي اته به ثباتی راځي اته ضعیفي حکومتونه خلک ویا خرابي بیا لاسونه ته ډیره کزه بنا مسایل دي نو ټول کې په کار دا په خپل یو دغه پیغام د ترکیه اعلان کې چې زنه منځګر کوم ځکه هغه پیل ته دي خبرو د مذاکره حقیقت نسته کوم پای ته څوک نه رسیږي پاکستان دې ته ژمن نه ده چې مثلا خبرې یا مذاکرات کې مشکل آسان مشکل نسته تاسو ګره حمله وکړه او بیرته حمله جواب ورکړ نور کومه جګړه خو موږ نه موږ تمام ورځ وهلي او ټکولي او جازونه پورته کیږي بمبارد توپ او تیاری او ټانګي دا څه خو نسته حتی شریکي جګړه هم نسته پر خبره د مذاکره مزکه نور خبرې دې کوي دراله کې دوی ډېر او ماشومانه هغه اصطلاح په سیاست کې وایي دي سپک انسان الفاظ سپکي د ټیټ فکر خاوند خبرې همیشه د ټیټې خبرې د لوړ فکر سړي خبرې لوړې او لوی خبرې او د دروند سړي حواس دراندي نو پاکستان ته ګوره کله یو څه وایي کله بل څه وایي دا په خپل ذات کې اوس ګوره د ټي ټي پی وایي چې په افغانستان خاوره کې ده یعنی دای په دومره پاوس باندې په دومره اتوم باندې په دومره ستوم باندې د دلت خاور نه مثلا پاو د ټي ټي پی ول راځي افغانستان ته په ډیورن کرخه ازغم تار هم بند کړی سی پای ولر ده دا خپل او توهین د خپل د دوی امنیتي سکتور ته دوی ته یا وایي چې مثلا د افغانستان له خاور په باندې عملی کېږي او تروسي ډل راځي آیا ته د نسم مهاروي تاسو ول درځي ول را پریږدي چې راسي ول درسي یا په بل زبه باندې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان مسله دی باید حل کړي دا په خپل ځات کې خراب کوي چې موږ تر اټکه پورې د بنګ خاوره ده او کچېره داسې خو بیا د موږ تاواله کی خاوره د موږ تاواله کې د ټي ټي پی پیږي او کار پیږي موږ خپل سمبالو لکه د 50 کاله جګړې چې مختلفه موږ سمبال کړی دی په وسمن پیږو سره کار پیږي والته سی به خاوره اشغال بیا دانه جوړه بیا دومره ضعیف خبره کې چې هم پولیس سره هم پاو سره بیا تل دینه مثلا متضرر ته د واسن لري د مهار کې او بیا نظام لګي په بل مملکت نه ضعیف ترين دولتونه او ملتونه همیشه بل هیواد ملامتوي د تاو کړه ثانیو کړه په ما تامین سودا ځکه د سیاستمدار نه د تدبیر نه لري د مثلا یو استراتیژي او پلان او برنامه لري ځکه بل هیواد هر څه په کولای شي نو په ټوله کې موږ دا ویل چې دا لوبه د دې لپاره تدابیر پکار دي چې بیا اوس د پاکستان ته هدایت ورکول کېږي له غربه یا به مستقیم بیا د خپل پاکستان په لاس باندې غواړي چې افغانستان د ثبات لکه او بدل تراسي او د باګرام ته د مسایلو ته نو اوس فعل حال مسؤلیتونه په ونزویلا او په دې جوړ کې مشکلات جوړیږي بله هغه څه دا اوس ونزویلا چې کوي او د اوکران معاملې سره کېږي اوس هم د بعضې ټانکرونو بیړۍ د روسیې او د ولې د چین او د روسیې جنګي بیړۍ وروانې دي که څه هم دا نړیوالې لوبې دي
دوی په راس کې اما بعضې کورنۍ دي دوی ټول پروژې کوي ښه مارش صاحب که له موضوع نه وځو بلې همدلته تم پاتې شو که وګورو له دیني عالمانو نیولې چې په پاکستان کې دي تر خلکو پورې تر دغه سیاسي ګوندونو پورې بیا تر چارواکو پورې ټول مختلف دریځونه لري ثابت دریځونه نشته دي ټول په یو خوله نه دي کله افغانستان خپل دوست او کله هم دښمن بلي او که افعالو اقوالو ته یې راځو بیا هغه بېله بڼه لري چې هغه څه دوی وایي او هغه څه چې دوی ترسره کوي هم توپیر لري که دغه مذاکرات ته وګورو چې بې پایلې پای ته ورسېدل او په ټوله کې لا هم هڅې د دې کېږي چې خبرې اترې ترسره شي فکر کوئ چې پاکستان غواړي څه ثابت کړي غواړي یو ډول فشار په افغانستان وارد کړي او که نه هغه موخې چې لري د هغې د ترلاسه کولو لپاره لا هم په هڅه کې دی نه پاکستان په دې پوهېږي چې نور فشار واردولی نه شي ځکه دوی پوهېږي چې افغانان بیا نو لکه له ډېر پخوا جګړو نه تر سکندر نیولې تر ماموریا کورنۍ تر انګریزانو پورې تر روسانو امریکایانو پورې جګړه یې کړې ده په تش تاسې کړې ده بیا که د خاورې د دښمن مسله چې د پردي حمله شي بیا افغانان ارام نه پاتې کړي دا په دې باندې پوهېږي چې هر څومره مدرنه وسله کول لري خو اوس نن سبا افغانستان هم وسله لري سړی باید حقیقت ووایي د ناتو او د امریکا ټوله وسله افغانستان کې پاتې شوله همداسې د طالبانو په لاس کې کوم وسله وه هغه هم پاتې شوله د پخواني جمهوریت چې هغه هم دلته شته ټوله ډیپوسي ارامسې دا خو تاسې نه ترا یو موږ قوي جاسونه لري او دافعوان لرو دا هم که موږ ته چین روسیه کوم هېواد راکړي مشکل ټوله حل کېږي نور بیا هلته مورال مهم ده روحیه مهمه ده فرض وکړه چې په تش تاسې جګړې کړې د مورال و ځکه د وطن دپاره د خاورو دپاره بیا افغانان په سر نه قرباني کوي دا پنجاب درکړې ده او بل پنجاب اوس فلحال په لټه دې کې چې الټرناتیو پیدا کړي هغه به همیشه غوښته چې حکومت لاسپوڅی افغانستان کېږي کله به چې حکومت جوړ شي دوی په خلاف به وه بیا به دوی مخالفین ملاتړ کاوه همیشه دا کار کړی ده نو بنان بیا به دغه په مټ باندې دلته نیابتي جګړې کولې فشار به یې راوړ او خپل د خوښې کار او خپل اهداف ته رسوي اوس په دې کې مخالفین نه دي پاتې مارش صاحب که اوس دغه تمې پرې شوي دي فکر کوئ ښه پاکستان څه غواړي وروسته له دی پاکستان غواړي دلته چې د غربي نړۍ پروژه چې ورکړې ده هغه پلي کې په کمیشن واخلي پیسې واخلي ځکه پاکستان همیشه په کمیشن او پیسو بودیجو باندې د نورو افاد سعودي پیسې ورکوي همیشه اوس یې ورکوي د ګاز او برق ټول مصارف دوی ورکوي بودیجه امریکا پټه ورکوي دا واقعیت خبره ده او نور دغسې پروژې اخلي تورستي ډګر ګورې خواجه آصف کوم لوړپوړی چارواکی پوځي اعلان وکړ چې موږ 3 لسیزې تورستان وروسته د امریکا د ملاتړ دپاره اما په دې کار ندامت وکړه دوی همیشه بېنظیر بوټو ته وایي چې که مجاهدین و که نوره ډلې وې موږ روزلی په افغانستان کې نیابتي جګړه وه د روس او امریکا سړه جګړه دوی کله ګرمه جګړه د موږ خاورې ته راوړې او دا خو واقعیت پاکستان څه کول پاکستان جوړ شوی په 1960 کال کې د همدغو پروژو د پلي کولو دپاره خپله بیا پنجابیان غواړي ځکه عرض وکړه چې قرضدار د بودیجه اخلي یو تولیدي او صنعتي هېواد نه ده نفوس نسبت له جغرافیې نه زیاته ضرورت لري چې جګړه یې وهلي ټکولي او دی پکې کمیشن وایي اوس نړۍ ته ثابتوي چې مثلا زه د امارت اسلامي یا د افغانستان په ټوله کې دښمن یم زه ورسره مخالفت لرم تاسو کوم پروژه لرئ ما ته راکړئ زه یې پلي کوم ښه مارش صاحب باورونه همدا دي چې پاکستان بله باورونه همدا دي چې پاکستان پروژې اخلي او غواړي چې دلته یې پلي کړي تاسې هم همدغه خبره وکړله که مثلا دا اوسي غربیان پاکستان ته پروژې ورکوي او پلي کوي غربیان له دغه ادرسه د څه په لټه کې دي غربیان خپل اوس مثلا جګړه چې په دنیا کې نه نو امریکا بیا نو څه اصل لري په دنیا کې یا جګړه کې خو د دوی ګټه ده د امریکا ګټه ده د لوی کورنۍ ګټه ده یو هېواد یو سیمه چې ورانېږي خو بیا کمپنۍ ساختماني چې جوړې دي دوی دي حاضي اخیستل کېږي خو بانکونه لوړ بانکونه ستر بانکونه د دوی دي یا مثلا بیه نرخونه پورته کېږي خو تولید او صنعت د دوی په لاس کې ده بیمه د دوی ده شرکتونه بیمه د ټول دوی بیمې دي واسطه خرڅول واسطه پلورل واسطه استعمالول خپله واسطه تولیدېږي دا باید ونه پلورل شي پلورلو دپاره باید مارکېټ جوړ شي مارکېټ خو دغه جګړه ده پاکستان په دې اوس 50 کاله په افغانستان کې جګړه وه دې کې چې ډېر ستر سوله په ایران او پاکستان تر اتمه پورې ورځ تر انرژي او تر ابادي پورې خو دغه د جګړې تاثیرات وو 20 کاله په افغانستان کې جګړه وه څومره پیسې راغلې تقریبا
تر ډېره حده پورې آبادي وسوله. په جګړه کې بعضې هېوادونه ګټه اخلي. پاکستان چې پروژه نه وي، جګړه نه وي، نو پاکستان ته خو بیا ضرورت نشته. غربي نړۍ ته سیالي ده، د سیالي په نوم باندې، د رقابت په نوم باندې، د هغه په نوم باندې جګړه کې ګټې وي. نن سبا په دنیا کې دریش کې ډېرې ګټې دي. په نفت او غنیاتو کې چې د ګورو منځبلا قرباني د څه هغه 10% د دنیا استخراج د تیلو دی کاوه، د نفتو دی کاوه. ډېر لوی قراردادونه پر څو کال مخکې له روسیې او چین سره لاسلیک له ایران سره له بندر عباس ته بیړۍ تللی دوی تر سیمه پورې. د خپل اروپا ته ډېر هغه د قرباني دی کاسوره. مثلا سوریه، مثلا د ایفا بندر کنو د سوریه او غزه کې جګړه ولې کېدله. خو دا د دې مسایل د ایران د فشار نتیجه د خپل سعودي هوادونه چې مثلا رشید او هاشمي کورنۍ له منځه لاړه. د سعود کورنۍ راوستله په 1932 کال کې د ګلف او جي سی سی او اوپک سازمان جوړول. خو د نیکسن راغلی او په سعودي د جوړ په 1901 کالو کې دا شان جوړ کړل او تیرې په ډالر کړل. یو په نفت کې پیسې ده، یو په وسلې کې ده، یو په مخدراتو کې ده. تاسو ګورئ د نړۍ په ډېرو هېوادو کې مخدرات دوی کرل کېږي. لوی مافیا دغه کار کوي. د اوس مثلا په سلوا کې، په چک کې، په هالند کې، په دې ځای کې لوی مارکیټونه بازارونه دي. آیا عادي کس دا کار کولی شي؟ ساده سړی یا وړ سوداګر کولی شي له هېواده مثلا دا انتقال کړي؟ بله مارس صاحب غواړم همدا وپوښتم، ښه سمه ده هغه ادرس چې غربیان پاکستان کاروي، فکر کوئ چې پاکستان په دغو موخو کې څومره تر اوسه بریالی دی او یا هغه پخوانی برم لري که نه لري؟ ځکه که وګورو په خپله پاکستان په کور دننه له ستونزو سره مخامخ دی. د ټي ټي پي مسله ده، د بلوڅو ازادي غوښتونکو مسله ده، ورسره په خپله هلته د خلکو نارضایتي ده له حکومت څخه. فکر کوئ چې پاکستان په دغه برخه کې اوس هم بریالی دی که نه ختم یې ترې نشي کېدی؟ ګوره دا خو عامه خبره همداسې ده. ذهنیت همداسې ده چې بلوچان پورته سوي، پښتانه خپل ازادي غواړي، پښتانه خپل برحق مبارزه کوي، ګډوډي ده او مثلا انسان ژوند ده. ما نه کومه داسې مشکل پاکستان ته جوړ سي یا پاکستان مات سي یا کومه خبر سي، تر هغه چې غرب نه غواړي. ځکه دا هغوی جوړ کړی دی، هغوی سات دی، هغوی یو ایالت ده. داسې ولې داسې ګډوډي او بېنظمي راغله. عمران خان زندان ته لاړ او دا ده. عمران خان دلایل دا اوس له چین روسیې سره اړیکې جوړې کړې وې، د چین سره یې غوښتل چې هلته پانګونه وکړي. د هغه لپاره دا زنداني هم که او بل دا د دوی په برنامه او په دې جوړ کې له امارات سره کومک هم کړی و. داسې هغه کار نه کړی چې خلاف د روحیه د غربي نړۍ وه. د هغه لپاره فیض حمید دا ټول زندانیان هم کړل. خاصه خبره د چین وه. تر ګوادره پورې د یورانیم د مثلا دا مسایلو جوړ کړي صاحب په پلته پانګونه کې 2 میلیارډه روډ بیلټ و مثلا دا نور ای سی سی په پی سی ورته نه پیوند معلومات دا برنامه مثلا دا د چین او د پاکستان دغه د مخنیوي د پاره د بنظمي په لوی لاسمن جوړه کړه چې چین ورسې کړه پانګونه وکړي. دغه مخنیوي د پاره دا بلوچستان یو خبره کوم بخنه غواړم چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دي، حرکتونه دي، که هر چیز دي، دا ټول د ایسا د کنټرول لاندې په ګډون د تروسي ډلې. هلته هیڅوک بدون د ایسا کوم کار او عمل نشي کولی. دا زموږ ګواله نن محمود خان اساسي دا خبره وکړله، ایمن ولي دا خبره وکړله، د مولانا دا خبره وکړله، علما د پاکستان راجیک سول دا خبره کوي. دا ټول یو برنامه، یو اجنډا د ایسا ده. ابدي لپاره دې په منځ کې چې ګوري یو څوک د هغوی له کنټروله وتلی، احساساتي خبرې کوي، وطني خبرې کوي، د ازادي او د بلبل سبا ته په ډول نه او ډول په نوم باندې هغه ټارګېټ کوي، وزني یا یې زنداني کوي، د عملیاتو په نوم د همدغو سیاسي احزاب په نوم د لارونه راپاسې سټیجونه جوړېږي. په سټیج کې ګوري څوک خلاف د پاکستان خبره کوي، څوک څه کوي، بیا پاس ورځي په ډول نه او ډول ورځي بیا دوی خپله چیغه چې دومره کسان ورک دي. مارس صاحب بله وخت مو کم دی، بس دلته راغونډ کړو. که وروستۍ پوښتنه وپوښتم او ډېر لنډ او واضح او مشخص ځواب راکړئ. مارس صاحب ښه ومولیده چې ترکیې دغه ډول اقدام کړی، له منځګړیتوب یې لاس واخیست. دغه اقدام به د ترکیې د نورو منځګړو پر رول څه اغېزه ولري او بالاخره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو برخلیک څه وسي؟ ګوره ترکیې خو ما عرض وکړی دې لپاره چې په حقیقت باندې خبر ده، ټول خبر دي، د سیمې هېوادونه ټول خبر دي، دلته لوبه روانه ده.
دغه تاسو وخت سوال وکړئ چې پاکستان تر کومه حده پورې کامیاب ده که ناکام ده که په پاکستان هڅه کوي چې ځان کامیاب کړي اوس د افغانستان له خوا نه چې خلک هوښیار سوي زینتونه جوړ سوي دي دغه لپاره هغه لوبې چې پخوا د جهاد په نوم میراب په نوم منبر په نوم په بل نوم باندې په ژبنیزو په قومیزو په دې مسایلو به توفیقي جوړ افغانستان خپل اهداف مخته وړل خپل اهداف نه د غربي برنامه به کامیاب مخته وړل په هغه کې اوس ستونزې ته جوړ سوي ځکه له زره ورخطا هم ده نو راوړل دې ته چې سیمې هېوادونه په دغه خبر دي چې دا لوبه د پروژه د راوړي د غرب افغانه بنان ترکیه ته هدایت ورکړه چې ته دا کار مخته بوله دغه حالت لږ مصروف وساته یا قطر ته ځکه ما وخت ارزو که بیا وایم چې قطر ترکیه پاکستان دا ټولې پیاړتیانې د امریکا او د غرب دي اونته ترکیه پوس ورسه دا ماموریت که ماته ګټه نشته او ماته نه راکول کېږي او پاکستان هڅه کوي دا ماموریت خپله واخلي ځکه په دې کې ګټه د پاکستان ډېره ده دغه لپاره ترکیه په دې پوس وره ډېره مننه بیا تاکید کوم چې امې اعلان په دې وکړه چې خپل اړیکه له افغانستان سره او له خلکو سره ملتونو سره نفرت پیدا نه شي چې ځکه پیږي د راتلونکي کې دلته پروژه ده مشکلات دي دغه لپاره ځان دی که کوم اثر په دې نه کوي ځکه موږ دې ته متيقن نه یو دلته واقع دي سولې او مذاکرې کوي د چی سوله جګړه چې خبره چې امنان پاکستان کې لارم پاکستان باندې ټي پی پاکستان را لګي او خبرې بیا دا کوي چې توریزم په افغانستان کې د جګړه ورسره مشکل افغانستان کې ده بایرکس خبرې کول اوس چې پښتانه راپورته کړي بلوچستان راپورته کړي تاسو ګورئ چې مثلا د خپل جانات زید نه پیغام صاحب دورانه د بل بعضی حسن خان د فلانه ده تمام مورد د پښتنو مارس صاحب ډېره مننه خبرې دوی په سبا کې ځکه دا خلکو ته بوخي چې یعنی اعتبار پیدا کی دا خپل په خپل وهل او سیاست و که پنجاب او سندای خبره کوي خلک وایي چې دا راځي ده ځکه دغه داس پوسی بیګارته پیدا کړی نو افغانستان په وړاندې خبرې کوي کور مو ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج تاسو مننه